پوهنتون دوره زموږ امتحان و ما چپنه نه وراوړې نو هغه چې د امتحان یې نه اخیستلو زه لاندې منزل ته راښکته شوم نو ما یو چا ته ویل چې یار یو چپنه جنکو کلاس و نور کلاسونه نه و امتحانونو کې خو کلاسونه رخصت یار سړی چې دی په خپل ټایم باندې راځي امتحان ورکوي ځي ما ورته ویل چې یار زما چپنه په کار ده بره زما امتحان دی ما نه امتحان نه اخیستل کېږي نو د کلاس نماینده وه دې یوې جنۍ ته غږ کړو اوسې په خپل خاندم په زړه کې ورته ژاړم ژوند مې هغه رقم نه دی چې غواړم دا ناکام محبتونه له ما نشي حق دې وبخه جانانه درنه لاړم ولې دې مینه وکړه څه وو کومه صحنه وه څه در پېښ شول چې مین شوي ازل تر اوسه څومره شعرونه لیکلي دي تعداد معلوم دی او ډاکټر شوي خو اوس چې ګورو په تجارت کې لګیا یې د دې لامل څه و چې لاره بدله شوه حوصله صفر حوصله ختمه ده کیسه خرابه ده کیسه ختمه ده هغه خیرنه رانه نه هېرېږي نوره مې ټوله حافظه ختمه ده ما په ټول ژوند کې چې دی میډیا په وړاندې وایم زه استاد نه لرم نه ما چاته خپل شعر ښودلی نه ما په خپل مایند کې چې زما څنګه صحیح راغلی په خپلو دماغو راته ویلي چې دا شعر دی صحیح دی ما ویل صحیح دی بیا که سلو کسانو راته ویلي چې شعر کې د مشکل دی ما ورته ویل مشکل نه لري صحیح دی خو په خپلو غزلونو کې خپلو شعرونو کې کم یو درته ډېر ګران دی چې په خپل همیش ځان سره تکراروي کله چې ویده کېږي هم ذهن ته درځي او غاړې راړې یا چې کله ځان ته ناستې همیش در باندې ډېر تکرارېږي سندرغاړي دي تر ډېره شعرونه سندرو ته اړوي هنرمندان پکې غږېږي او یو وخت کې د ویډیو هم کړی و چې نور څوک حق نه لري چې زما غزل سندره کړي اوس ته چې د زه خپرونې ته دعوت کړم د کور نه پټ لاړم شمشاد تلویزیون ته خیال ساز کې خپرونه کېناستم چې کله کېناستم نو سارو شپه ما د سره وکړله که څه حساب و یو د شوی وم چې ورغلی وم ستړی وم زه کابل ته چې دی اول ځلو تللی وم که څه حساب و خو کور نه پټ تللی وم پوهنتون په سیستم کې چې دی تللی وم زه ډېر محدود پاتې شوی وم زه تر پوهنتونه پورې رسېدلی وم ما کابل نه ولیدلی سلامونه او ستړي مشي درنو لیدونکو جوړ په خیر د ناویلو کیسو پادکاسټ دی او په نن پادکاسټ کې را سره د شعر او ادب د نړۍ یو داسې ستر نوم او یو داسې شخصیت چې د هر ځوان په زړه کې ځای لري او د هر بیت هر لفظ د ځان لپاره آینه ګرځي او ځان پکې ګوري ازل جی یادوم او ازل جینو لموږ به تاسې ښه پیژنئ یو ستر نوم دی یو پیژندل شوی نوم دی ازل ناویلو کیسو ته ستړي مشي جوړ په خیر ډېره مننه فهیم صاحب خوشحاله شوم په لیدو دی د ملګرو په لیدو باندې هر کله راسئ او خوشحاله یم چې یار په داسې وخت کې حالات رینګلي دي د اقتصاد له نظره د حالاتو له نظره په داسې وختونو کې مطلب میډیا چلول دا چې دی یو ستر کار دی لویه پراخه سینه غواړي تاسې سینه پراخه کړې ده او خدمت کوئ کور مودان له تاسو هم مننه چې په دومره مصروفه او قیمتي شیبو کې مې خپلې هغه قیمتي شیبې زموږ دپاره ځانګړې کړي دي او موږ سره ناستې خو یو یادونه به کوم ازل چې پادکاسټ دی او څه به پټی نه او بیا ناویلې کیسې دي ډېر آزاد به سره غږېږو انشاءالله کوشش به وکړم ځکه مخکې د یو یادونه ما ته وکړه له ویډیو چې څه به درنه پټوم کوشش کوم چې ډېر سخت کار شي خو چې ما ته په مشکل جوړیږي به نه شم ویلی به نه وایي لیدونکو مخکې مې راته وویلي ازل سره مو مخکې ټوکې ټکالې وکړي نو ویلې چې ځینې خبرې درته نه کوم خو خیر ازل راځو به ستاسې ژوند ته ستاسې د ژوند دغه سفر به راخلو ستاسې د شعر و شاعرۍ ستاسې د شهرت او ستاسې د مینې او ګرانښت چې په ټوله کې مو ترلاسه کړی دی لومړی خبره دا وایي چې ازل د کوم ځای سره تعلق ساتي په کوم ځای کې د ماشومتوب خاپوړې کړي دي اکثره ملګري دغه پوښتنه له ځانه سره لري ازل په دې نوم پیژني چې یو ښه شاعر دی یو ښه لیکوال دی ستاسې سیمه ستاسې ځای زه خو چې دی ما نه اوس وخت کې څوک تپوس وکړي یار لکه مخکې به چې دی ما ورته مشخص ځای ښودلو اوس چې ووایي چې د کوم ځای زه ووایم ټول افغانستان یم ځکه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه ما ته خلک مینه راکوي که نه زه د ټولو ځایونو یم خو پیدا شوی چې دی په جلال آباد کې یم همدې ښار کې هم دلته چې د ژوند کړی دی تر اوسه پورې هم دلته ژوند کوو او د ننګرهار ولایت یم ښه د ماشومتوب شپې ورځې څنګه تېرې شوي دي څومره شوق وي څومره خاموش وي ماشومتوب نه ولاسې داسې ښه خاطره په دې نه لرم چې ټول ژوند مې چې دی مطلب ماشومتوب ژوند البته ټوله دوره مې چې دی په درسونو کې تېره کړې ده پلار مې لږ زره سختدریزه و ټول اما درسونه او مستیانې لوبې موبې یو شی مې نه دی کړی نه مې تشله بوردي زده ده نه ګوډې پړانګ ورته وایي څه ورته وایي هغه نه په کرکټ پوهېږم نه مې والیبال یو ډېس مې نه دی کړی
بس ما درسونه کور او بس درس او درس صرف درسونه هغه وخت کې چې دی مطلب ټول کار او ټول هغه چې دی همدا صرف درس نه ډېره سخته ده. حتی پلار هم چې دی مطلب پلار مې لږ سختریزه دی مخکې مې یاده وکړله دا به اول ځل زه مطلب دا یاد هم کوم په میډیا باندې لږ نه ډېر سختریزه و چې موږ به د کور نه بار نه پرېښوسته ما د کور په حویلۍ کې به مطلب پاتې کېدم ملګري مې هم نه ول یوازې مې ما تر ډېره پورې. ښه او ازل زده کړې د ښوونځي خور څوک کوي رشته دي کومه لوستې ده اکثره ملګري وي د ده په شعر و شاعرۍ کې ډاکټره ډېره کارېږي نو ممکن ازل په خپله ډاکټر اوسي دا خو واقعیت دی چې ډاکټر یې خو دا چې کومه برخه کې دي دغه زده کړې سرته رسولي دي او لیسانس یې کومه برخه کې کړې دا به تا نه اورو. ما چې د لیسانس د روخان طب پونځي نه فارغ یم او کلنه دوره مې کړې ده ستاج ایگزیټ ایگزامرز مې پاس کړي دي اسناد لرم همدا اوس هم د کلینیک د خلاصولو صلاحیت لرم دومره زده کړې مې کړي تقریبا یعنې چې ټوټل را حساب کو 19 کاله زده کړې مې کړي دي شاوخوا 19 کاله ماشاءالله. نو تا زموږ نه 2-3 کاله زیاتې کړي دي. دا د طب دوره لږه اوږده خو موږ به خو د مکتب دوره هم را لنډه کړې وه هغه هم چې دی به 2 سیم په پاس کړي او وه. همدغه فیلډ دا د له ماشومتوب نه خوښېده که نه د کورنۍ لخوا دغه انتخاب و؟ یو وخت کې مې چې دی طب خوښېدو بیا وروسته مطلب چې لږ زر رالوی شم لکه هغه ماشومتوب ذهنیت داسې چې څنګه ذهنیت کورنۍ درکړي هماغسې د انسان ذهنیت جوړېږي نو ما ته چې دی کورنۍ دا ویلو چې یار طب ښه فیلډ دی که نه ته باید ډاکټر اوسې. وخت سره چې دی بیا زما ژورنالیزم خوښېدو خو ژورنالیزم زما د پلار نه خوښېدو نو هغه چې دی هغې فیلډ نه چې دی لرې کړم دې ته یې چې دی ښه مطلب والد صاحب د زموږ د فیلډ لږ خلاف و هغه ویل چې یار باید ډاکټر سې که نه دا خپله خوښېدو او ډاکټر شوي خو اوس چې ګورو په تجارت کې لګیا یې د دې لامل څه و چې لاره بدله شوه؟ حوصله صفر حوصله ختمه ده کیسه خرابه ده کیسه ختمه ده هغه خیرنه رانه نه هېرېږي نوره مې ټوله حافظه ختمه ده نو حوصله نشته دی یار. دا چې د طبابت ډېر سخت فیلډ دی یو خو به چې د ډیوټي چې د په ټایم کې مریض ته به وخت ورکړې هغه به کوې او دومره حوصله زه نه لرم زه ډېر بې حوصله یم زه چې د ما 100 کاله ډپریشن کې تېر کړي دي ما 2 کاله عصبي دوا خوړلې ده نو زه چې دی اوس وخت کې چې دی مطلب ډیپ ډپریشن لرم خو زه دوایي نه استعمالوم بیا ګنګسیت راکړي زړه بدوالی راکړي نو هغې نه چې دی همداسې ډپریشن کې ښه یم. ازل په ډېر کم وخت کې مختلفو فکرونو مختلفو لارو سره مخ شوی دی. ماشومتوب کې ژورنالیزم خوښېده د پلار له وجې طب انتخاب کړه طب کې زده کړې وکړې طب پاتې شو تجارت ته مخه کړه په دغه عمره کم وخت کې د فیلډ بدلول د مسلک بدلول او بیا د نوې برخې سره اشنایي څومره سخته ده څومره زور غواړي؟ ولا ځینې کارونه د مجبوریت نه کېږي دغه زړه چې دی که نه وایي نه ماتېږي نه جوړېږي نه صبرېږي زړه د سپي زوی په خبره نه پوهېږي دا چې دی په خبره نه پوهېږي او دا چې څه وایي هغه در باندې عملي کوي تر ډېره پورې که بیا ته د خبره ونه منې نو هغه ژوند چې دی ترخېږي د بل چا په فرمایش د بل چا په خوښه ژوند کول ډېر سخت دي تر اوسه پورې مې چې دی مطلب د کورنۍ په خوښه ژوند کړی اوس چې دی لږ یاغي باغي شوی یم لږ زره چې دی مطلب یاغیتوب کوم که نه زه به ډېر آن ټایم چې دی کور ته تلم آن ټایم به راتلم حتی د ماښامه ځان نه مخکې به چې زه کور کې نه وم بیا به مسله جوړه وه ما داسې ژوند کړی دی ما کلونه چې دی مطلب ملګرو سره شپه نه ده کړې زه ډېر غټ وم یعنې په هغه عمر زما داسې نه و چې زه باید پوره صلاحیت باید ما لرلی خو د کورنۍ هغه محدودیتونه وو نو همدغسې د کاروبار په بنا باندې ما درته ویل طبابت ډېر ښه فیلډ دی نو طبابت چې دی یو سپیشلی مسلک دی ښه مسلک دی خو مهمه پکې دا ده چې حوصله ډېره زیاته غواړي هغه خپلې خوشحالۍ او خپل هغه بس دی سایډ ته کې مریضانو ته به وخت ورکې که ما طبابت کړی وی یعنې اوس هم چې که چېرته وکړم کلینیک جوړ کړم هاسپټل جوړ کړم نو زه به ټول نه ډېر مریض هم ولرم خو بېرته چې دی رسیدګي نه شم کولی زه چې دی خپله مریض یم یار خپله ډپریشن کې هم نه زه به د مریض څه علاج وکړم موضوع دغلته ده ډاکټر وی نو زه په دې باور یم چې هلته ته ورته فزیکي علاج کوې مثلا د بدن کومه برخې ستونزه ولري او بیا ورته یو شعر نیم ووایي نو کیدای شي چې هغه ډېر زر روغ شي روحان هم جوړ شي او فزیکلی هم جوړ شي. ما ته چې دی ولس ډېره مینه راکړې خدای شاید د عمر شیرزاد نومیږي زما د ماما زوی دا نوم یې ځکه کالمه که بیا څوک ته تپوس کوي که نه د هغه د سترګو لیدلی حال دی یو شپږو ملګري وو زما نه په عمر کې زیات و یو ورځ یو هلک زما لاسونو ته ټیټ شو مچې کړل چې مچې کړل نو ما چې دی
چې کومال دا شی مه کوه دې باندې مالې خفه کېږم زه هم خفه کېږم او دا مناسب هم نه دی. نو هغه ویل دا د دې ډېرې مینې نه کومه. ما ته 3-4 کسان مطلب داسې په دې هغه کې افغانستان کې دا اوس وخت کې ملاو شوي دي چې زما په دې 2 باندې چې د ژړلي دي. یو کس ته لاندې په دې دکان کې د موبایلونو په دکان کې کېناستو په ژړا شو بم راوړې وم پې واچولې داسې یو وضعیت ته لاړو. بیا د کس ژړل همداسې ما ورسره یو څو خبرې وکړې خبرې را سره ونه کړې لاړو همداسې وایي ما هم دومره ارمان او په ژړا ووتلو که نه نو داسې یو وایي جان دومره مینه چې یو څوک چا سره کوي تبن نو بیا بالکل. شعر و شاعرۍ د کرا شو څو کلن وي چې لومړی شعر دې ولیکه ولې شعر ته راغلی؟ کلونه خو به راته نه یاد خو شعر مې د درد نه شروع کړی دی. کله چې انسان په خپل ځان کې هغه اندرون چې ورته وایي په دې کې ډېر یوازې شي ډېر مایوس شي ډېر ناهیلی شي مشکلاتو سره مخ وي نو بیا یو فیل یو درک یو احساس ورته پیدا کېږي. هغه خیال ما راواخیستو ما شعر کړلو. بیرته چې دی په هغه وخت کې چې کله ما شاعري شروع کړله زه پوهېدم هم نه چې یار دا به صحیح دا به غلطې خو ما په ټول ژوند کې چې دی میډیا په وړاندې وایم زه استاد نه لرم نه ما چاته خپل شعر ښودلی نه ما په خپل مایند کې چې زما څنګه صحیح راغلی په خپله دماغ راته ویلي چې دا شعر دی صحیح دی ما ویل صحیح دی. بیا که 100 کسانو راته ویلي چې شعر کې د مشکل دی ما ورته ویل مشکل نه لري صحیح دی. او اوس چې دی مطلب هغه زړه شاعرۍ کې لږ څه مشکلات وینم هغه اوله کې خو ما په چا نه و اصلاح کړی اوس مې خپله اصلاح کړی. آیا پوهیږئ چې انسان کله شاعر جوړیږي یا ډېر خفه شي یا په مینه کې ناکام پاتې شي؟ نو تا خو خبره وکړه چې مطلب ډېر درد خو زه به بیا هم دا وایم چې بله برخه هم پکې اضافه شوه اضافه وه خو ما یې اوس یادونه وکړه. ژورنالیست ډاکټر تجار بیا ادیب او لیکوال ډېر زیاتې برخې په ازل کې رامکس شوي دي را یو ځای شوي دي. کوم طرف ته ډېر زور دی کوم طرف ته ډېر لیوالی او کوم طرف ته ډېر روان دی؟ دا ژوند چې دی که نه بې پیسو نه کېږي دا خو ده زندگی ټوله په پیسه روانه ده. اوس وخت داسې یو وخت دی چې ته افلاطون د زمانې مو اوسې چې پیسه ونه لرې هغه عمر ارزښت نه درکول کېږي. نو تر ډېره پورې اوس شعر هم چې دی مطلب کم چې لیکم په دې باندې سیار لږ مصروفه کړی یم ژوند دغه حالاتو چې دی مطلب هغه چې دی ما په خپله پرېښی دی هغې ته خو حوصله نه لرم. ژورنالیزم خو هغه وخت کې ژورنالیزم خو چې دی هغه د پلار خوښه نه وه هغه خو چې دی د هغه لپاره به قرباني حساب کړم هغه مې هغه ته قرباني ورکړې ده. اوس چې دی دغه کاروبار دی ځینې نور کارونه انشاءالله چې شروع کوم په لنډ وخت کې کیدای شي خپل برانډ ځینې شیان راوباسم په هغې باندې کار وکړم نو دغه شیانو چې دی لږ شعر نه سایډ ته کړی یم او تر ډېره پورې شاعري بیا زه داسې شاعري نه کوم چې یار زه ځان ته ټارګېټ وټاکم چې زه باید د بېګا ته یو شعر ولیکم نه زما ټایم نامعلوم وي. زه کله میاشت کې مې یو غزل نه لیکم کله شپه کې یو غزل ولیکم ما بیخي سور نه معلوم. ما په پاکستان کې یو اخري کال تیر کړی ما په یو کال کې یو غزل هم نه دی لیکلی. افغانستان د چې بیرته رالم هلته مې سات تېرو ځکه مې نه دی لیکلی. ما د ژوند اوس هم برابر شي که نه زه چې درد ونه لرم زه چې خوشحاله اوسم زه شعر نشم لیکلی او هغه شعر چې زه په خوشحالۍ لیکم هغه به ما ته خوند نه راکوي او چې ما ته کوم شعر خوند نه راځي په میډیا نه وایم او نه نور خلکو سره شریک نو زه چې نن داسې شعرونه موږ ته ووایي چې په میډیا دې نه شریک کړي میډیا باندې څه دی یو نوی غزل دی هغه مې نه دی شعر کړی نور چې ټول شریک کړي دي. بس سم د وارې اورو بیا به نورې خبرې کوو. د ازادي ډېرو جالبو سره مخ یو خدای دې خیر وکړي چې د پاډکاسټ تر پایه به کوم ډول ځو. یو بله خبره چې ما ته خپله شاعري په یاد نه ده چې څومره شعرونه دي زما یو یا دوه یا درې غزلې به زما پوره زما هغه هم په دې خاطر زده چې په هر ځای کې زه کښېنم د هغې غوښتنه کېږي او دومره تکرار شوی دی چې زما په ذهن کې ناست دی نور چې دی ما نه خپل شعر هېرېږي. ویسې د دنیا مصیبتونه را په سر دي یو سړی یم ډېر کارونه را په سر دي. د دنیا مصیبتونه را په سر دي یو سړی یم ډېر کارونه را په سر دي یو مینه نه د 200 لانجې دي د ټول کور مسؤلیتونه را په سر دي. واه دا خو دې لکه چې ما ته ویلي دا بیتونه یوه مینه نه د 200 لانجې دي د ټول کور مسؤلیتونه را په سر دي د وطن غم نه مې هم بېغمه نه یم څه درانه درانه پنډونه را په سر دي. د وطن غم نه مې هم بېغمه نه یم څه درانه پنډونه را په سر دي انتخاب نشته د لاس کر خو ته ناست یو پښتانه یو رواجونه را په سر دي. واه دغه بیت بیا ووایه انتخاب نشته د لاس کر خو ته ناست یو پښتانه یو رواجونه را په سر دي د خپل زړه نه ډېر د نورو زړونه ساتم چې شاعر یم ډېر زړونه را په سر دي. د خپل زړه نه ډېر د نورو زړونه ساتم چې شاعر یم ډېر زړونه را په سر دي خودکشي د زړه تنګون حل لاره نه ده حسابونه کتابونه را په سر دي.
واه څومره ژور سوچ. خودکشي د زړه تنګون حل لاره نه ده. حسابونه کتابونه را په سر دي، د 15 په عمر بوډا کړم ازله ارمانونه را په سر دي، د دنیا مصیبتونه را په سر دي. دا درمان څه وایي شل ځلی وایي دا بیت به وایي د 15 په عمر بوډا کړم ازله ارمانونه را په سر دي، یو سړی يم ډېر کارونه را په سر دي، د ټول کور مسؤلیتونه را په سر دي. ازل ما په لومړیو کې یادونه وکړه هماغه خبره تکراریږي. ستا هر لفظ او هر بیت چې دی هر ځوان پکې ځان ګوري. څنګه چلې د نورو په درک باندې شعرونه لیکي که څه حساب دی؟ تر ډېره پورې 90% شاعري مې په خپل ځان ده. 10% چې زه بیا خبره دا وکم ستا خبره مې ونیوله چې اکثره ځوانان له دغسې حالاتو سره مخ دي په دې ټولنه کې. درد ځکه د ځوانانو یو د ځوانان ځکه ما سره مطلب ډېر علاقه لري، ډېر مې سپورټ کوي، ډېره مینه په دې باندې راکوي چې زموږ او ستاسو رواجونه یو دي، زموږ او ستاسو مشکلات یو دي. که د غربت نه ما سره ټکولی دی، غربت زیات دی په وطن کې. که د مینې د ناکامۍ نه ما سره ټکولی دی، د ټولو مینې ناکامه دي، 10% هم کامیابه نشته دی. موضوع دلته دا ده چې هغه سړی پکې ځکه ځان ویني چې په هغه همدا حالاتو نه تېرېږي، هغه سره دا درک شته، هغه سره دا احساس شته، دا فیلینګ هغه کې شته دی، خو هغه لیکلی نه شي. ما ته الله تعالی استعداد راکړی، ما ته الله تعالی دا قوت راکړی، دا زه خپل استعداد ګڼم هم نه، دا د خدای ورکړه ده، دا ما ته هغه راکړې ده چې زه دا ولیکم. نو چې زه یې لیکم هغه یې لیکلی نه شي، نور هماغه فیل ده، هغه دا زما په شاعرۍ کې خپل ځان ویني. چې کله ته په یو فلم کې په یو سندره کې ته ځان وګورې او ځان چې دی مطلب اکټر کې پوهې کې، نو هغې نه ته ډېر خوند اخیستلی شي. تورې ستا د ژوند سره تړلي نو هغه چې دی د بل ځوان هم د ژوند سره تړلي، د بل هم تړلي دي، هغوی ته دا شی خوند ورکوي. هغه د هغه د زړه خبرې زه کوم، چې یو څوک ستا د زړه خبرې کوي تبن تا باندې ښې لګي. موږ چې وایو چې شاعر د ټولنې سترګې ترجمان دی، همدغه یوه ښه نقطه وي. تر ډېره پورې لکه ځینې خلک به دا هم وایي چې یار ازل ته ټوله کیسه د مینې ده، ټول هغه د مینې ده، نو حماسي شعرونه چې مطلب دومره نشته دی، یا وطن مینه. کورنۍ کې حتی پلار مې راته وایي چې ته خدای یاد کا، رسول یاد کا، وطن یاد کا. نو زه د پلار کیسې خو ډېرې کې خو مطلب کوئی شه نو کور کې ورسره حسابونه کوئ، هغه هر وخت ما سره حسابونه کوي، یو دی پکې دا وي. نو تر ډېره پورې چې دی کوم فیلینګ کوم احساسات چې زه لرم شاعري په هغه باندې کېږي او په هماغه باندې خوند هم کوي. ځکه اوس چې کومو حالاتو نه تېرېږم زه به دا راخلم ټولنې ته به یې وړاندې کوم. انسان تېر نشي نه راخیستل کېږي وطن ته چې دی مطلب ضرورت په وخت کې دغه اوس جګړه روانه وه، ما ټوله شاعري ما شاعري دی وطن ته وکړله، ما پکې خپل هغه کوم هغه چې و هغه کړي وو. نو دا نظر حالاتو ته نظر وخت چې دی هماغسې باید انسان وچلېږي. او دویمه خبره دا ده چې حالاتو سره چې سم ونه چلېدلې، چې هر څومره برانډ دی ته به خرابېږي. نوکیا موبایل وګوره، څومره برانډ موبایل وخت سره چې دی تغیرات په خپل هغه کې رانوستل، هماغه حالات سره ځان برابر نه کړو، په ما یو سټیج کې پاتې شو، تر اوسه پورې پاتې دی، ختم شو، نوم یې ورک شو. او ازل تر اوسه څومره شعرونه لیکلي دي تعداد معلوم دی؟ یاره پته نه لګي، خو داسې به وي چې 1.5 سل شاوخوا به وي، خو تر ډېره پورې هغه وله شاعري ما میډیا ته نه ده مخکې کړې، ځکه هغه تر ډېره خامه شاعري وه. وروسته دا پخه شاعري چې دی ما میډیا کې چې دی هغه کړې ده. هغه تر یو کتاب ما لیکلی و، هغه وخت کې چې دی بیا چې کله چاپ شو نو نظام بدل شو وطن کې، کتابونه چې دی بیا ګمرک کې 3-4 میاشتې بند پاتې شو. نو زما یې زړه مات کو، بیا ما تپوس هم ونه کړلو، خو دلته پیدا کېږي ډېرو خلکو ته چې دی لاس ته مو ورغلي دي. نو په هغه کې چې دی هغه اوله شاعري وه، هغه ما تر اوسه پورې میډیا ته نه ده هغه کړې. نو چې هغه ټوټل راجمع کړم 100 شاوخوا چې دی مطلب خاطر په دغه 100 شعرونو کې شعرونو چې کله تاسو شعر وایي دا ټول ستاسو خوښېږي، ستاسو د زړه انتخاب دی، ستاسو د زړه اواز دی، ستاسو هغه تصور دی کوم چې تاسو ورسره مخ یې. خو په خپلو غزلونو کې خپلو شعرونو کې کم یو درته ډېر ګران دی چې په خپله همیش ځان سره تکراروي، کله چې ویده کېږي هم ذهن ته درځي او غاړې راړې، یا چې کله ځان ته ناست همیش در باندې ډېر تکرارېږي؟ درد بدر نه لرې کم درمان بدر لراولم، یا زړه لږه سا واخله جانان بدر لراولم. او پام کوه د مینې خو بیخي پوښتنه ونه کې، دومره ډېر به وژاړم باران به درله راولم. ته په جنتي مخ دا د 10 روپو خالونه ږدې، ستوري به راښکته کم اسمان به درله راولم. یا ماښامه دومره فرصت را چې روپۍ وګټم، ټیټ سره به راځي هغه یاران به درله راولم. د ډاکټر پلار ازل یم دنیا پیژنم، خدای مایې چې ټول افغانستان به درله راولم. او دغه بیت زما لومړي سر کې پلان و چې زه به تا ته بلنه په دې درکوم، خو بیا مې ویل دا حق د غزل دی چې غزل دی وایي پوښتنې به مونږ وکړو. او
یو سخته پوښتنه مو کوم اول غزل یاد دي چې اول غزل دې څه چې لیکلی دی اول غزل مې یاد دی اول غزل مې چې ډېر ښه لیکلی و یار خلکو ډېر خوښ کړی و وروسته مې چې دی بیا شاعري هغومره نه وه د اول غزل نه پوهېږم چې مطلب همدا به و انشاءالله چې زړه مې بل رقم خفه دی څوک د ماته په ګډا شي څو ګیلې ورته لرمه خدای د خوب کې راته راشي میلیونونه انسانان دي دغه یو خو د زما شي کتابونه د ښه ډېر شي په ټوپکو دی وباشي دا ملي اردو دی نمبري سړور دی را پخلا شي دا سړی څخه سړی وی ډاکټره دی داستا شي وی ډاکټره دی داستا شي دغه د نظامیانو خبره کنه دواړه نظام دا ما ډېر پخوا کړی و بیا چې دی مطلب همداسې هم شول خلک را پخلا شول هغه چې دی دا چې دی مطلب هغه ټایم کې چې دی نه پوهېږم چې ما په کوم ذهنیت دا خبره کړې مخکې دې ویل چې په غزل کې مې څوک نه دی تعقیب کړی خوښې څوک طبعا شاعري دې د چا خوښېږي شعرونه مې د ممتاز اورکزي خوښېدل اوس مې دومره نه خوښېږي ځکه هغه شعرونه ډېر اسانه او مخکې اوس چې دی لږ سخت شوي دي الفاظ پکې داسې الفاظ استعمالوي چې تر ډېره پورې زه هم پرې نه پوهېږم زه د ادبیاتو نه ډېر لرې پاتې شوی یم ما د ادبیاتو تر اوسه پورې کتابونه نه دي لوستي یو کتاب هم حتی د یو شاعر هم شاعري ما پوره نه ده لوستې د ممتاز هم چې کوم شعرونه ما کتلي هغه په فیسبوک باندې ما کتلي که مخته راغلي سید شاه سعود هم ښه شاعري کوي درویش دراني ښه شاعري کوي خو تاثیر لاندې دی چې هم نه راځم نه یم راغلی او نه به راسم لاره مې خپله لاره ده یوازې د دې خلکو شاعري چې دی خوند راکړي سندرغاړي دي تر ډېره شعرونه سندرو تاړي هنرمندان پکې غږېږي او یو وخت کې د ویډیو هم کړی و چې نور څوک حق نه لري چې زما غزل سندره کي 14 د 15 غزل مې چې دی سندره شوي دي کرن خان لیلا خان زبیر نواز د ټولو پکې مطلب زما شاعري کړې ده نور چې څومره ټیټ او جګ سندرغاړي دي شاپارو کا پورې نو د ټولو څه دی راخیستي خو وروسته مې توبه کړې ده ستا اجازه وه او د ټولو کې زما اجازه وه خو وروستي چې کوم یو پاکستان کې دغه نوي نوي اکټرانې راغلې جنکۍ منکۍ راغلې دوی چې مطلب کومه شاعري راخیستې وو نو په شعرونو کې چې د تغیرات هم راته راوستي وو الفاظ یې مخکې وروسته کړي وو چې هغه باندې طبعا سړی خفه کېږي دوی هغه خپل ځان ته برابره کړې وه نو بیا وروسته چې دی ما توبه ویسته زه چې دی فلحال چې دی مطلب کېدای شي آینده کې خپل شعر چې دی سندرې ته ورنکړم دا ما یو توبه زه چې یو توبه وباسم بیا توبه وي زه ځینې وخت بیخي هغه د صحیح چوکاټ ته ورننوځم نو دی نه ما یو شپه توبه وویسته او ویډیو مې وکړه مال نور به چې دی نه وایي او که به یې م وایي بې اجازې وایي د هغوی خپل کار دی خو زه اجازه نه ورکوم ما چې دی ځان د هغه نه ویویستو ګناه نه ویویستو او همدغه سندرغاړي چې 15 دانو ستا سندرې شعرونه سندرې کړي دي ستا پکې کوم یو خوښ شوی دی چې واقعیت وایې چې یاره زما د شعر هغه حق ادا کړی دی سندرغاړو کې چې دی نو مې اوس نه راځي رباب سره ویلی او ډېر ښایسته یې ویلی و هغه به یې حد کړی و پې باندې کور ته به دې راولم دی یې ویلی و خو رباب سره یې ویلی و نوم به یې ذهن ته چې راغی بیا به درته ووایم ولا کې اوس نوم ذهن ته راځي او ډېر مشهور سندرغاړی دی بله پوښتنه به کوو که هغه ذهن ته درځي نو هغه به مخکې وایو میډیا ته بیا څنګه را داخل شوې چې دغه شعر او شاعري میډیا ته راوړئ میډیا کې څنګه داسې راننوتلې دغه دنیا ته څنګه راغلې دغه نړۍ ته څنګه راغلې څنګه مو فکر شو میډیا ته چې دی په فیسبوک کې هم فیسبوک کې به مې چې دی یوازې په لیکلي مړه باندې پوسټونه کول ډېر سپورټ اولو وختونو کې چې دی اظهار خوشحال نومیږي د شمشاد رادیو مدیر پاتې شوی اوس چې دی بار ژوند کوي ما ته چې دی د ورورۍ لاس را کړی و سپورټ اول کې ډېر هغه راته کړی هېڅکله به چې دی مطلب د چا په هغه باندې سترګې نه پټو زه بار بار دا خبره کوم چې هغه وخت کې به د ما ته ډېر پوسټونه کول زما به چې نوی غزل راغلو ده به پوسټ کړی و زما په فیسبوک باندې چې دی څه ملګري فالوورز هم د ده په وجه باندې پیدا شول او وخت کې د ده 12,000 که 14,000 فالوورز زما بیخي فالوورز نه وو نو زه چې دی دې سړي چې دی لږ زره فیسبوک ته راغی کړم وروسته چې دی زه خپرونې ته دعوت کړم د کور نه پټ لاړم شمشاد تلویزیون ته خیال ساز کې خپرونه کېناستم چې کله کېناستم نو سارو شپه ما د سره وکړله کسې حساب یا اوده شوی وم چې ورغلی وم ستړی وم زه کابل ته چې دی اول ځلو تللی وم کسې حساب خو کور نه پټ تللی وم پوهنتون په سیستم کې چې دی تللی وم زه ډېر محدود پاتې شوی وم زه تر پوهنتونه پورې رسېدلی وم ما کابل نه ولیدلی دا خبره ما تر اوسه میډیا باندې نه وه کړې نو زه به خبره کوم دا خبر د یاد ساتله خوشه وخته درنو لیدونکو اکثره ملګري چې زموږ سره مخ کېږي او دغه ستر نومونه هغه کیسې له موږ سره کوي او هغه زیري موږ ته راکوي چې تر ډېره نور رسنیو ته نه ویلي لکه مخکې ازل ویلي ما نه دی ویلی نوي کارونه چې سټارټ کېږي نوي برانډ جوړوم نو دا یو زیری و
همداسې د دې مخکې یو بل ستر نوم همداسې یو خبره وکړه همداسې یو بل نن نو ازل داسې خبرې کوي چې هرې خبرې سره وایي دغه خبره ما مخکې نه ده کړې او ما نه وکړې ما درته ویلې ځینې خبرې چې ما ته مشکلات جوړې هغه نه وایم نور درته هر څه صفا وایم مشکلات والا هم لږ لږ وي دا لږ وي یار دومره مشکلات دي دا دې پکې نو چې کله بیا د سهار خوشحال ته ما ویلې مل زه به د سقاوي پورې لاړ شم دا ګیره به را جوړه کوم مطلب زه خو ډېر زیات ګډ وډ وم جامې مې خیرې نه وې ځکه زه په پلان نه وم تللی که نه د ما ته زنګ وکړو زه کور نه پټ مطلب نو د ما ته ویل چې نه راځه ته همداسې مجنون صحیح یې که نه نو خپرونې ته ورسره کېناستم دا خپرونه خلکو ډېره زیاته خوښه کړه بېحده بې اندازې دا خوښه شوه ځکه په دې خپرونه کې زه جرار هم نه وم غږېدلی کمجرت هم غږېدلی وم خاموش هم غږېدلی وم کوم درد چې ما سره و هغه چې دی زما د فیس کې چې دی مطلب خلکو لیدلی و ما په دې مخکې خپرونه اوس هم شته دی په یوټیوب باندې نو بیا هغې نه وروسته چې دی کور کې پلار مې چې دی مطلب یو لانجه جوړه شوه یو مسله ماته جوړه شوه چې تلویزیون ته څنګه تللی کلونه تیر شول کله چې موضوعات داسې شول چې یار نور بیخي ژوند سخت شولو کور کې مسلې ډېرې شولې پلار سره هم چې دی روابط هغسې ول میډیا مې پلار اوس هم نه مني تر اوسه پورې مطلب زه دا مشکلات ځان باندې تېروم هغه وایي چې ټیک ټاک باندې کې شعر به نه لیکې که شعر لیکم ټول اسلامي شاعري به کې مطلب هغه بنا باندې نو بیا زه د خپل مزاج منم او خپل هغه منم خیر لږ مشکلات ورسره تېروم نو بیا میډیا ته چې دی لږ لږ چې دی فیسبوک او د هغې کې چې دی را سرګند شم خو چې کله پاکستان ته لاړم نو هلته جاوید شاه درمان سره ما اوله مرکه وکړه چې ومې کړه نو دا ډېره زیاته وایرل شو بېحده بې اندازې حتی په یو ویډیو باندې زما په یو شعر باندې 4 لکه ویډیوګانې ټیک ټاک کې خلکو ټیک ټاکرانو جوړې کړې اوس هم پرتې دي نو چې دا کله جوړې شولې په ویډیو بس هر چا اړوله بس ما شعر به ټایپستانو به راخیستی او هر چا به مطلب هغه جوړ کړی و نو بیا چې د هغې نه وروسته ما خپل ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو او زه میډیا ته رالم تر اوسه پورې پکې د روان میډیا کیسه یعنې پر دې ډول وه په دې ډول ډېرې سختۍ سره میډیا ته هم راغلی لومړی ځل دی تر اوسه پورې هغه چې د دی میډیا ورتګ هم په غلا و په غلا او تر اوسه پورې چې دی مطلب میډیا نه چې دی کورني مشکلات ډېر زیات لرم بس انشاءالله مشکلات به حل کېږي حوصله به نه ویلو ورته مخته به ځو یو بل غزل هم اورو خو له دې داسې غزلونو یې راته وایه ته وایې چې هغه له ما تر اوسه میډیا ته نه دي شریک کړي نو نوي نوي غزلونه به اورو او ملګرو سره به نوي نوي انتخابونه شریکوو دا ستړی ژوند والله که د کولو دی خو بس دا ستړی ژوند والله که د کولو دی خو بس دا ستړی ژوند والله که د کولو دی خو بس قسم دی چې دا زړه مې د وژلو دی خو بس دا ستړی ژوند والله که د کولو دی خو بس قسم دی چې دا زړه مې د وژلو دی خو بس چې تا غوندې مکاره فریبکاره پکې اوسي دا ستاسو کلی کور د سوځولو دی خو بس چې تا غوندې مکاره فریبکاره پکې اوسي دا ستاسو کلی کور د سوځولو دی خو بس مریضې مور ته ساه اخلم مریضې مور ته خاندم قسمته دا تندی مې د ویشتلو دی خو بس مریضې مور ته ساه اخلم مریضې مور ته خاندم قسمته دا تندی مې د ویشتلو دی خو بس نو مونږ خو د پلار څادر پټکي نه قربان کړی غني جانان په زور د راوستلو دی خو بس نو مونږ خو د پلار څادر پټکي نه قربان کړی غني جانان په زور د راوستلو دی خو بس ازله د یوې دنیا یوه مینه مې بس ده ازله د یوې دنیا ازله د یوې دنیا یوه مینه مې بس ده که نه نو دغه کس د خپلولو دی خو بس او قسم دی چې دا زړه مې د وژلو دی خو بس دا ستړی ژوند والله که د کولو دی خو بس چې موږ پکې احتیاج یو چې موږ پکې خفه یو ازله هر وطن د ورانولو دی خو بس دا ستړی ژوند والله که د کولو دی خو بس ازله نو موږ به څه وایو همدغې ته پاتې چې بس درته داسې حیران پاتې شو ولا کیسې ډېرې دی ورکې که کیسه دې څه بل ډول روانه کړې ده خدای دې خیر کوي چې اخره کې موږ ځان سره په خپله لار روان نه کړي ښه ازل راځو بلک شخصي ژوند ته او شخصي ژوند کې چې کومې پوښتنې کوم ویلې دي مخکې نه دی چې مثلا ځینې خبرې به درنه پټوم خو پټول نشته نن به صفا صفا غږېږو ناویلې کیسې دي او ناویلې کیسو کې زیاتره موږ هغه څه وایو چې نه ویل شي هغه څه چې تکرار شوي هسې هم تکرار شوي دي او تا ته نو فول راحت هر څه باید ووایي خبره راحت یې ووایي ازل خو له دې ټوله دنیا خبره ده او په خپلو خبرو کې که ته یې وغواړي که ونه غواړي د نه غیر الادین دا خبره کېږي چې مینه مې کړې ولې دې مینه وکړه څه وو کومه صحنه وه څه در پېښ شول چې مین شوي مینه چې دی یو خو غیر ارادي کېږي دا د یو چا خوښه نه وي چې یار زه دې مین شمه دا په یو لیدو سره کېږي لکه ستا دغه کیسه اورم
زما کیسه چې دی مطلب تر ډېره پورې په مثلاً میډیا باندې چې زه دی به لږ ما نقل هفتې هفتې دا ټرینډ چلولی دی چې یار زه درته کیسه کوم ما کیسه نه ده کړې هفتې هفتې په دې باندې چې دی مطلب ډېر خلک ما په تمه کړي دي ډېرې کیسې شوي دي پاکستان کې دلته خو نن زه یو خبره کوم اکثرو خلکو سره دا پوښتنه ده زه به صرف همدا یو پوښتنه درته ځوابوم چې آیا ستا دغه مینه ډاکټره وه که نه وه نو زه صرف دومره وایم چې او ډاکټره وه بس دا پوښتنه چې دی یو نقطه بلم په ډېر زیاتې بخښنې چې دا به حتما وي لکه دغه یوه صحنه راته انځور کا داسې رسامي که راته چې کوم حالاتو مثلا ته محصلي زه ورته یو نقل غوندې درکړم ورسېدم او هغه محصله دراوزي ورسېدم. دغه د سترګو په لیدو کې ستاسو دغه مینه پیل شوه که نه مثلا یوې بلې همکارۍ کې شروع شوه دا پوره کیسه تا وکړه ما نار څه پاتې دي هغه اصلا چې ده دا خبره دلته د کولم نه ده خو اوس به یې وکړو یار ورک که تا ته به او وکړو ډېر زیات لرې ځینې در پسې راغلي وو زموږ امتحان و پوهنتون دوره پوهنتون دوره زموږ امتحان و ما چپنه نه وه راوړې نو هغه چې د امتحان یې نه اخیستلو زه لاندې منزل ته راښکته شومه نو ما یو چا ته ویل چې یار یو چپنه جنکو کلاس و نور کلاسونه نه و امتحانونو کې خو کلاسونه رخصت یار سړی چې دی په خپل ټایم باندې راځي امتحان ورکوي نو ما ورته ویل چې یار زما چپنه په کار ده بره زما امتحان دی ما نه امتحان نه اخیستل کېږي نو د کلاس نماینده وه دې یوې جنۍ ته غږ کړو وایي چې ته راسه دلته یو کس چپنه غواړي نو هغې ما ته چپنه راکړه هغه لیدو باندې چې دی مطلب کیسه را جوړه شوله صحیح شو دا د کیسه نه لکه دغه وخت کې تا څه ته پام و سترګو سره مخامخ شوئ دا سیستم چې دی ټول د سترګو وي لیدونکو د ازل د ژوند هغه راز چې ډېرې پټ ساتلی اوس به یم پکې ډېر زه پټ ساتلی خو خیر لږ څه واضح کړه چې مثلا زما د مینې سټارټ د سترګو شوی دی او بیا د ډاکټرۍ سره شوی دی او بیا په پوهنتون کې شوی دی نو کله چې په داسې ځای کې مینه وشي په داسې حالاتو کې مینه وشي دا نو بیا ډېر عجیب وي او بیا نو ازل کم وخت مات شو او څومره درد و دغه وخت کې څه ډول احساس و ولا درد خو ډېر زیات دی ته په خدای باور وکړې که نه اوس دا څه دی مطلب دا کیسې تر کورنیو پورې رسېږي چې کله کله داسې شي چې انسان وایي که نه لږ مې مخفي کې په داسې ډول وکړه چې مثلا څنګه زیره در باندې وشو چا در باندې زیره وکړه څه چل وشو هغه کیسې په هر حال خو دا د درد خبره درته کومه که نه چې درد داسې درد دي چې ته به داسې یو کس ژوند لپاره بیټا کې چې د هغې سترګو ته ژوند وکړې لکه ما خپله مور ټاکلې ده زه یم چې یار زه د مور سترګو ته ژوند کوم مور ته زه ډېر ګران یم بې حده بې اندازې ورته ګران یم دومره ورته ګران یم صحت یې نشته حتی مور مې څه دی که مور مې مطلب وغواړي زه به همدا اوس د وطن پرېږدم ځم خارج ته هلته ژوند لپاره چې دی ځان ته سیټ اپ رابرابروم زه د مور لپاره چې دی وطن کې یم زه د مور سترګو ته ژوند کوم مور مې زما سترګو ته ژوند کوي زه د مور نه چې دی هغه تر ډېره پورې کوشش کوم خپل غم پټ وساتم ځکه هغه چې ما ته وګوري په ما باندې پوهېږي ما ته مې مور ډېر ژړلي دي دا کې کار کیسې دغه لږ یو پوینټ راته ووایي دغه زیره در باندې چا وکړه د دې ماتې چې مثلا مات شوي او دغه کیسه نوره مخته نشي تللی څنګه خبر شو او بله خپرونه کې که چېرته ژوند درته وکړم یار اوس لپاره ممکنه نه ده نه اوس نه کېږي بیا بله خپرونه کې ښه او ازل په خپلو غزلونو کې هغه غزل راته اوس ووایه چې تا ته فرصت پیدا شوی دی دغه د ژوند ملګري چې تا انتخاب کړی په لومړۍ کې ستا مینه وه هغې ته دې یا د موبایل له لارې اورولې یا مخامخ دې ورته اورولې یا د دې یوې بلې لارې هغې ته ورسولې خو ستا هغه غزل اوس هم دومره خوښېږي چې که ته یې چېرته لیکلی ډول وګورې او مچېږي میډیا له لارې وایي کتلی خو ما په خپل چې دی مطلب شخصا چې دی داسې یوه لاره نه ده برابره شوې چې زه یې ورته ورسوم اگر چې زما ټوله شاعري کېدی شي مطلب هماغه یو کس ته اوسي ښه د مینې په اړوند روسۍ پوښتنه کوم شاعري خو د ټول همغې ته جوړه ده بیا دې کې ټول ځوانان خپل ځان ګوري ځکه ځوانان خو نن سبا مینې ډېرې دي که نه ځینې بیخي لنډو کې فارغ شي او ځینې بیا ورسېږي او ډېر سخت تکلیفونه وګالي ځینې بیا ماتې وخوري ناکام شي دغه یاد چې کله در پر زړه کېږي ډېر څه در یادېږي چې کاش دغه وخت بیا وې یو ځل بیا خو وې په ژوند کې دغه صحنه بیا وې والا
دا پوښتنه ستا یو ډول ده خو ځواب یې په بل ډول دا در کومه چې که چېرته ما کولی شو چې ژوند را شاته کړم او هغه ثانیې ته لاړ سم نو ما به هغه ورځ بدله کړې وې. زه به هغه ورځ نه چې دی مطلب هغې ثانیې نه به زه ډېر لرې تښتېدلی وی. زه به هغه ثانیې ته نه وی نږدې شوی چې ما اول ځل مطلب مینه کړې وه یا ما مینه پېژندلې وه دغه شوی. ما په ټول ژوند مینه نه کولی. یعنې که زه داسې ښکاره یې کړم تا به دا چپن نه وی راخیستې ما به دا چپن هغې صحنې ته تللی. بلکل نو ژوند دی یار. موږ د ځان سره خفه کړو. دا کیسې داسې یي ښه هر ځوان چې وغږومه که نه هر ځوان چې ته وغږې دا یو ځان سره یوه کیسه لري خو بېرته یې یا د ویلو جرأت نه لري یا اصل خو چې کله موږ په سکرین ګورو په کیمره ګورو ډېر خوشبینه یي خاندي خوشحاله یي داسې کوم ډېر کم ریکارډ وایي چې موږ هغه دا لږ خاموش لیدلی او دغه کیسه بار بار چې زه مخکې ږم وایي چې د هر ډېر خندېدونکي انسان تر شا ډېرې سختې کیسې او دا ماته په ثبوت هم رسېدلې. نن چې د ازل زه څه اورم ډېر دردونکي دي خو مګر ازل خلکو ته خوښي ورکوي. څومره د ځان کلک کړی دی څومره په ایکټینګ کې ژوند کې او څومره په انګلیسي اصطلاح به وایي څومره پیک ژوند کې. اوسې په خل خاندم په زړه کې ورته ژاړم ژوند مې هغه رقم نه دی چې غواړم دا ناکام محبتونه له ما نشي حق دی وبخه جانانه درنه لاړم. څه چې په میډیا ګورئ والله بالله که دا یو شی حقیقت لري. د څومره خوشحالي څومره مستي څومره منډې رامنډې کوم ایکشن ویډیوګانې چې کوم سلو موشن اکثر ما اوس خلک خوښوي که نه وایي چې ته ډېر زنګېدلی ځې دا یو شی چې دی دا ټول فیک دي دا ټول چې دی هغه دي. زما هر انسان چې دی په داخل کې یو بل انسان لري چې مطلب ژوند کوي دا کوم فیس چې دی دا کومه خندا چې دی دا اصلي نه ده.